بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې دی په اکسل پروګرام کې درته د زده کوونکو د نتیجې او درجې په اړه خبرې کوم چې څنګه به د زده کوونکو نتیجه معلومه کړو، همدارنګه درجه د 1 2 3 په اساس څنګه معلومولی شو، او کله چې پکې ناکام راشي یا ناکام به څنګه د درجې نه وباسو چې یوازې د کامیاب زده کوونکو درجه مونږه برابره کړو. نو دې په اړه تاسو ته زه نن کار کوم. تاسو به ویډیو دقیق وګورئ تر څو ورباندې ښه پوه شئ، ځکه ډېری کسان چې دی هغه په دې نه پوهېږي چې 1 2 3 باندې درجات څنګه معلومه کړي. لکه تاسې دغه شیټ کې دلته ګورئ، دا اوس مونږه برابره کړې ده. په همدغه طریقه زه تاسو ته برابروم، تاسې به ویډیو دقیقه ګورئ. راځو دلته لومړی نتیجه معلوموو. نتیجه به څنګه معلوموو؟ تاسې به ولیکئ مساوي، بیا به ولیکئ تاسې نتیجه معلوموئ د اف فنکشن په واسطه اف به ولګوئ، دغه کومه فیصدي چې دا به ورته سلیکټ کړئ، بیا به ګریټر دین ساین ولګوئ، بیا به ورته ولیکئ که چیرې دا زیات شو د 50 نه نو کامه دلته ولیکه بریالی یا کامیاب، او کامه که چیرته دا شرط ټرو نه و فالس شو غلط شو نو بیا په دې کې ورته ولیکه چې دا سړی څنګه دی، دا ناکام دی. دا به تاسې انټر کړئ. ګورئ اوس دلته یې ولیکل بریالی، دا به دغه کونج نه ونیسئ، داسې به یې ډریګ کړئ، په دې ټولو باندې به یې اپلای کړئ، تاسې ته به ناکام او بریالی ټوله وښیي. دا خو د نتیجه شوه چې تاسې ورباندې پوه شئ، ډېر اسانه ده، زیاتره کسان پوهېږي په دې. خو راځو اوس اصلي خبره د درجې ده چې 1 2 3 باندې درجه څنګه معلوموئ. تاسې به ولیکئ دلته مساوي، وبه لیکئ رینک، لاندې به راشي یوازې دا رینک فنکشن چې دا به ورته سلیکټ کړئ. دا مو چې سلیکټ را به شي فیصدي ده، فیصدي به انتخاب کوئ، بیا به کام ووهئ، کام نه وروسته به دا ټول مکمل کالم چې دی د فیصدي دا به سلیکټ کوئ. سلیکشن نه وروسته به تاسې دې پسې F4 بټن پریس کوئ. کله چې F4 پریس کوئ دا به تاسې انټر کوئ. ګورئ دې ته یې ولیکل څلورم. اوس راځو دا دې ځنه ډریګ کوو، په دې ټول باندې اپلای کوو. خو اوس پکې خبره دا ده چې دلته یې ګورئ ناکام ته هم درجه ورکړې ده او بریالي دواړو ته یې درجه ورکړې ده. اوس اصلي هدف او مقصد زمونږ دا دی، باید دا ناکام د درجې نه ووځي. نو په څه طریقې به یې وباسو؟ زه تاسو ته یو وړوکی شاندې ټریک درته ښیم، تاسې به دا عملي کوئ. دلته به راشئ، مثلا تاسې چې کوم دی په نتایجو شیټ کې درجه وباسئ یا په هر څه کې وباسئ. دلته راځو زه ورته یو کالم اضافه کوم، ازو انټایر کالم دې ځنه زه چې دی دلته فیصدي راوړم، دې کالم ته یې راوړم. په څه طریقې سره؟ داسې مساوي ورته وایم اف که چیرې دغه فیصدي دا زیاته شوه د 50 نه، صحیح ده، 50 نه زیاته شوه نو کامه همدغه فیصدي راواخله په دغه سیل کې واچوه راته، که نه زیاته نه وه کمه وه نو کامه بیا پکې اف ولیکه، صحیح شو، اف پکې لیکي، دا به تاسې انټر کړئ. ګوره فیصدي دلته راوړله، خو که دا مونږ ډریګ کړو په دې باندې، تاسې وګورئ ناکامو ته اف ولیکه، په دې باندې پوه شوئ. اوس راځو د درجې نه څنګه وباسو. تاسې به راشئ دلته، دا درجه زه بیرته پاکوم چې تاسې پوه شئ ورباندې. دلته زه ورته لیکم مساوي رینک مو ولیکه، دا به رینک سلیکټ کوئ. راځئ همدغه H1 سیل چې دی دا راخلی H2 مو راواخیسته، بیا H2 نه دغه ټول مکمل چې دی دا مونږ ورته کامه ورکوو، کامه مکمل ورته دا سلیکټ کوو، د H2 نه واخله تر H12 پورې، دې پسې F4 بټن وهو، صحیح شو. دا به تاسې انټر کوئ. اوس راشئ وګورئ دا ډریګ کوئ. کله مو چې ډریګ کړه دا تاسې ګورئ دا کوم چې اف پکې راغی دی درجې نه ویسته، خو دلته دغه د هیش ساین چې دی دلته راغی، زم چې دا هم رانشي. دلته فارمول سره تاسې به څه وکئ؟ فارمول سره به دلته تاسې یو دغه ورته اضافه کوئ، دې باندې زه کلیک کوم، فارمول سره به تاسې ورته اف ایرر آپشن چې دی دا به ورته تاسې اضافه کړئ. زه به لږ دا دې خوا ته راوړم چې تاسې ښه ورباندې پوه شئ.
دلته ګورئ اوس همدغې فارمول سره مونږ صرف د سر کې اضافه کوو اف ایرر مو اضافه کړ او په دې اخر کې چې کوم دی دلته ورته کامه ورکوو او کامې نه وروسته چې دی که چېرته دا ویلو اف ایرر که ایرر راغی دا به ورته څه وکړو خالي پرېږدو یعنې دغه ډبل کوټیشن به ورکړو دا به انټر کړو یس پې کړو تاسې اوس وګورئ دا زه چې دی ډرې کوم په دې باندې دلته چې کوم دی اوس هغه کومه درجه چې وه هغه یې خالي پرېښودله په دې باندې هم تاسې پوه شولئ اوس راځئ دغه کالم بیرته چې دی هایډ کوئ دا مو هایډ که هایډ نه وروسته چې کوم دی اوس تاسې څه وکئ اوس راشئ بیرته بله خبره پکې ده هغه داسې اوس که چېرته په یو درجه باندې په یو نمره باندې کسان راشي اوس ګوره دا 90 دی دا 90 دی دا دواړو ته درجه ورکړې 2 دا به اوس څنګه جدا کوئ دا هم یو خبره ده او یو کار غواړي دې دپاره به تاسې څه وکئ تاسې به داسې کار وکئ چې همدلته به راشئ په دې باندې چې دی تاسې ډبل کلیک وکئ په دې فارموله کې تاسې یو څه اضافه کئ دغه کله چې دا رنګ فنکشن ده د دې اخر د قوس بند پسې به وروسته تاسې جمع علامه ولګوئ د پلس ساین به ولګوئ زه به لږ داسې کار وکړم چې دا به لږ دې خبرونم چې تاسو ته بیا ښه معلوم شي دې باندې ډبل کلیک راشي دې ځای نه چې کوم دی دې پسې د جمع ساین ولګوئ د جمع ساین نه وروسته تاسې به ولیکئ کاونټ اف مو چې ولیکه بیا به راشي ورته همدغه H2 سیل کوم چې مونږ هایډ کړی دی دغه سیل تاسې دلته ورته لیکئ H2 دا مو ولیکه دې پسې F4 بټن وهئ صحیح شو بیا پسې دا ډبل ډاټ لګوئ کالن بیا ورته لیکئ چې H2 بیا کاما H2 دې پسې قوس بندوئ او -1 لیکئ کله مو چې دا ولیکه دا به تاسې انټر کوئ انټر نه وروسته راواخلئ ګورئ دا هم 2 دی دا هم 2 دی زه دا فنکشن داخلم په دې باندې ډریګ کوم تاسې ښه ورته وګورئ راشئ دلته دا 90 دی 2 دا 90 دی دته درجه ورکړه 3 ګوره ټوټل موږ سره کامیاب کسان څو دي 1 2 3 4 5 6 7 کسان دي تاسې درجه وګورئ تر ټولو زیاتې نمرې 98 اول درجه 90 نمرې دویمه درجه همدارنګه 92 دریمه درجه همدارنګه 9 4مه درجه همدارنګه 5 شپږ نمرې دي او ورپسې چې د شپږم 50 نمرې دي او د اووم چې د 50 نمرې تاسې ښه ورته وګورئ په دقیق ډول درجه ویستله نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره د نتیجه او درجه معلوم کړو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي ویډیو شیر کړئ تر څو ټولو ملګرو ته ورسیږي او هغوی ورنه استفاده وکړي او پوه شي ورباندې مننه خوشحاله اوسئ